سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به راسره واورئ چې څنګه کولی شو چې د امرودو څخه مربا جوړه کړو. نو ډیره اسانه طریقه ده. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. نو که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مو سبسکرایب کړئ، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل نشان کېکاږئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. د امرودو غذایي ارزښت. لومړی د امرودو غذایي ارزښت ته راځو. امرود یو داسې میوه ده چې په خام شکل هم خوړل کیږي. د پخېدو څخه وروسته ترېنه یو خاص ډول شربت جوړیږي چې دا شربت یو خاص قوت لري. د امرودو څخه د شربت سربیره مربا هم جوړیږي. په کیک، مربا، چاشو، ملای، کوچاتر او په مارمیلیټ کې په زیاته پیمانه استعمالیږي. د امرودو پروسس. د امرودو پروسس د مهمو طریقو څخه یوه طریقه د مربا جوړول دي. د مربا جوړولو لپاره باید لاندې کړنې څنګه ترسره کړو. لومړی د امرودو مینځل دي. امرود باید په پاکو اوبو پرېمینځل شي او وروسته تر خوسا او خراب امرود لرې شي. لومړی باید څنګه شي؟ په پاکو اوبو باندې پرېمینځل شي. دویم راځو د امرودو میده کول. امرود میده کول او بیا په دیګ کې اچول او په اوبو کې پټول. بیا 15 سانتي ګراد درجه د حرارت ورکول له 30 څخه تر 40 دقیقو پورې. په دریم سټپ کې د امرودو چاڼ کول او ګرمول. نرم شوي امرود چاڼ کول تر څو تخمونه او اضافي شیان ترې بیل شي. په دې طریقه باندې څنګه کوو؟ چاڼ کوو چې د تخمونه او اضافي شیان ترې لرې شي او صفا مواد لاسته راشي. د امرودو په شیره کې بوره ګډول. د امرودو د چاڼ کولو نه وروسته چې کومه شیره لاسته راځي په همغه اندازه بوره ورسره ګډوو. یعنې څومره شیره چې په لاس راغلې وي په همغې اندازه باندې بوره ورسره ګډوو. د بورې اچولو نه وروسته بیا حرارت ورکول. د بورې اچولو نه وروسته تر هغه حرارت ورکوو چې ښه ټینګ شي، یعنې اضافي اوبه ترې تبخیر شي. په مرتبانونو کې اچول. د پروسس لپاره په مخصوصه مرتبانونو کې اچول او په یخچالونو کې کېښودل تر څو ډېر وخت لپاره وساتل شي. نو دا وه د امرودو څخه د مربا جوړولو اسانه طریقه. هیله لرو چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي.